ښه راغلاست او ستړي مه شئ. د سټار شاین درنو لیدونکو تمه ده چې روغ روغ به اوسئ، د ژوند چارې به ښې روانې. راغلي یو د کابل بودخاک چارې ته او په بودخاک چارې کې د میوو پلورونکو سره لنډه خبرې کوو، د دوی پر ژوند د دوی پر کار ورسره غږېږو، د میوو پر قسمونو او بیو قیمتونو ورسره غږېږو. ستړی مه شئ. ته سره مشکې صدیقه ده. ډېره زیاته مننه. لومړی کې به د ځان معرفي کړي زمونږ او زمونږ درنو لیدونکو ته. نوم یې سعد خان د کابل ولایت د خیبر ولسوالۍ د چنار د کلي. ډېره مننه. لږ کله چې مخامخ شي کیمرامن به د کیمره راواخلي. که راته دا ووایي چې څومره وخت کېږي دغه د میوو پلورلو یا د میوو خرڅولو کار دې شروع کړی؟ یار یو 8 کاله کېږي، 2 کاله شاوخوا. 8 کاله کېږي، پوره تجربه به هم لرې. خو ښه صحیح چې کار ته ګورم دا مشتري ده که نه که چې اثرو کې پیدا نو مقصد چې له سترګو نه سړی پېژني چې لږ را روان دي درته معلومېږي چې دا ګاډ دی یا نه دی. مشتري ده مشتري نه ده. که راته دا ووایي چې میوې درته د کوم ځای نه راځي؟ میوې اوس په زیاتره دا شفتالو الوچه که نه یو عام پکې د پاکستان ده، عام دا برازیلي نه که نه شفتالو دا پکې دا خارجي دي. اوس هندوان راځي دا وطني دي. د افغانستان خلکو وضعیت هم لږ دره که نه کړکېچان. ایران تاجکستان نه میوې راځي که نه یوازې پاکستان نه؟ برازیل نه راځي، پاکستان نه راځي، دغه هېوادونه اوس بهر راځي. او زموږ زیاتره میوې د ایران نه راځي که نه پاکستان نه که نه مثلا مالټا دا کیوي دا به ایراني دي. قیمتونه سره فرق کوي د ایران، پاکستان او برازیل او افغانستان میوو؟ اوس زیات فرق کوي. اوس مثلا هغه راځي مالټه که نه یو کارتن په 1500-1400 روپۍ راځي که نه کاکاسي مالټه ورته وایي. او ایراني چې بیا ده که نه هغه بیا ښې ګزار کوي مثلا کې 1.5 روپۍ کیلو که نه 100 فرق حتمن. که دا راته ووایي چې په میوو کې د کوم ځای میوه ډېره خرڅېږي؟ افغانستان، پاکستان، برازیل یا هم نور هېوادونه؟ هغه د خلکو د افغانستان اقتصادي وضعیت ده که نه په برازیلي 1 کیلو مڼه که نه مثلا دا 2.5 روپۍ ده او کې د ایراني ښه کې وي 1.5 روپۍ دا کیلو ده. تاسو ته پکې کومه میوه ډېره ګټه کوي؟ د کوم هېواد میوه ته فایده ډېره رسېږي چې تاسو پکې پیسې ډېرې پاتې کېږي؟ پیسې د هغه ایراني مثلا موږ ګاډ ته وایي که چې 50 یا 100 روپۍ پاتې کېږي که نه هغه خپل ورته وایي چې دومره موږ ته ګټه پاتې کېږي. د ایراني میوه بیا هم ښه ګزاره کېده. خارجي ده که نه برازیلي یو ګاډه موږ راوړو دا 3.5 افغاني خپله راوړو، یو کیلو په 2.5 روپۍ مې خپله پلورو. په دې دومره وخت کې چې میوه پلوري، میوه خرڅې، میوه در باندې کله پاتې شوې ده، خرابه شوې ده، تاوان دې لیدلی دی؟ والله ګردم اوس په له مارکېټه لګیایي زیاتره وخت موږ له تاوان سره مخ کېږو، خو بیا هم د مشتري لرو که نه مثلا کار هم ښه الحمدلله نه راضي یو. د دوکاندارۍ په ژوند کې که راته دا ووایي چې جالبه خاطره که مشتري ته دې سودا ورکړي، میوه ورکړي، بېرته درپسې راغلی یا خراب وي یا کوم بل مشکل پکې راغلی او تا سره جنجال کړی؟ والله جنجال که هغه کې موږ ورسره جنجال نه کوو. کومه جالبه خاطره دې یاده ده؟ جالبه خاطره خو والله کې پلې حالې خو بس راولي درا مشکل نه ذهن کې نشه ستړی وای که نه؟ ځکه له سهار څو بجې راځئ؟ څنګه ته ما داسې وخت 15 بجې 4 بجې خپله خو موږ پاڅېږو. د ورځې بیا خوب کې کوم ټایم پیدا کېږي؟ والله یو وخت نه پیدا کېږي یار، بس کارونه زیات. د شپې تر څو بجو کار کوي؟ د شپې به دغه تر 8 پورې 8 بجو پورې کار کوو. درنو لیدونکو د دوی کار نو ډېر سخت دی او ډېر تر ناوخته کار کوي، سهار وختي راځي او د میوو دغه کار لږ سخت هم دی ځکه ټوله ورځ به ولاړې. چالاکي او ځیرکتیا پکې ډېره مهمه ده. ډېره زیاته مننه. کور مو ودان چې زموږ سره مو څو لنډې خبرې وکړې، زموږ پوښتنو ته مو ځوابونه وویل. مننه، خیر اوسې، ژوندی دی. ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو دا نو د میوو پلورلو ځای دی چې په بودخاک چارې کې ورته دغه ځای ځانګړی شوی دی او دوی نو له سهاره تر ماښامه خواري کوي او د خپل هېواد او خپلې ټولنې همدا ډول د خپلې کورنۍ د اقتصاد لپاره ډېر زیات مفید او ګټور خلک دي دوی، ځکه چې تجارت او کاروبار کوي. لنډې خبرې مو سره وکړې، دوی هغه قیمتونه او د ژوند راز مو درته وویل چې په کوم ډول دوی مخ ته ځي. ستړي مه شئ. درنو لیدونکو تمه ده چې روغ به اوسئ، چارې به ښې روانې. سټار شاین یوټیوب چینل دی او قربتوب مو زه زیرک فهیم کوم په دې هیله چې ټول برک روغ اوسئ، د ژوند چارې به ښې روانې. راغلي یو د بودخاک چارې ته کابل ارزان قیمت. ملګري ولاړو میوې پلورلې، میوې خرڅولې او د شپې ناوخته دي، تقریبا 9:30 بجې دي او ډېر په خوښۍ سره لګیا یو بل سره ټوکې کولې. ما هم ویل راځه چې څو خبرې ورسره وکړو. نو څنګه راسره یو ځوان ولاړ دی
او ماشاءالله الله تعالی نو یو ښه باډي ورکړې ده یو ښه بدن الله ورکړی دی د ده سره خبرې کوو د ده پر کاروبار او پر ژوند باندې ستړی مه شي بخیر جوړې خیرات جوړ بخیر لومړی کې د راته ځان معرفي کړه ملګري به دې وپېژني موږ به دې وپېژنو جواد یم د ننګرهار څخه جواد ننګرهار نه ښه ډېر ښه دی او دلته دې خپل کور دی هو کورم مال که مسافر یې که راته دا وایي الوبالو او الیچو ته ولاړ وې دې کې کوم یو ستا دی دې کې ګیلاس ما ده ګیلاس د ستا دی د ګیلاسونو قیمتونه څو دي اوس وخت بس کیلو 100 خرڅېږي 100 کیلو کیلو ښه او دغه ګیلاس اصلا د کوم ځای دی دا شمالي طرف نه راځي شمالي او ډېر د ایران نه راځي شمالي طرف شمالي او ایران نه راځي کنه ګیلاس د ایران ډېر قیمت دی که د شمالي طرف د افغانستان دا ایران طرف نه ډېر قیمت دی بیا او تاسو د فایده به کم یو ډېر د کم کې د ډېر پیسې پاتې کیږي بس دواړه کې پاتې کیږي خو وطني بیا ښه ده وطني کې بیا ښه ښه پیسې ډېرې که نه ځکه ډېر خرڅېږي که راته وایي موږ نور میوه پلورونکي مو ولیدل ډېر زیاتې مختلفې میوې ورسره تا سره یوازې یو ډول میوه ده هغه هم ګیلاس یا الوبالو چې ورته وایي د ورځې هغه مصرف او خرچ پکې د کور وځي بس شکر ده ګزاره کیږي نو بس تاسو د ملګري خپل کې ډېر ښه ګپ لګوئ د دې راز په څه کې دی بس نو ملګري دی بس زړه نه بس یو بل سره زړه ته غم نه ورکوئ که نه همداسې ښه ده ملګرتیا او دوستي هم همداسې مزه کوي چې په لږ کاروبار کې ته ډېر خوشحاله اوسېږي او په لږ څه راضي واوسېږي ځکه ژوند په ډېر څه نه دی چې ته به پکې خوشحاله شي ضرور داسې خلک شته دي چې هغه ډېر څه لري خوشحاله نه دي اوس که راته وایي ما سره لاس کې اوسه دي دا الوچه ده که الوبالو الوچه ما ته داسې ښکاري لکه د دې انډیوال چې دواړه سره ورته دي بیخي ورور ده که نه ورور او خور دي سره الوبالو او الوچه ښه الوچې د بل ملګري دي که نه هو الوچې د بل ملګري اجازه به وي چې موږ ته یو څو دانې وخورو ولې نه ټول ته په خدمت کې ده ډېره زیاته مننه کور ودان ټوکې مې وکړې خوشحاله شو چې موږ سره مو خبرې وکړې زموږ پوښتنو ته مو ځوابونه وویل خدای دې وکړي ستاسو په ژوند کې بریا راشي او خپل هدفونو ته ورسېږئ او ډېر څه ترلاسه کړئ مننه همچنان خوشحاله اوسئ کور مو ودان ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو له ځوان سره مو څو خبرې وکړې واقعیت خندنۍ څېره وه او خوش اخلاقه انسان دی خدای دې وکړي چې له دغه وړوکي کاروبار یې دغه کاروبار غټ ته ورسېږي او ښه تجار شي تر بیا بلې مرکې یا بل پروګرام چې موږ ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږو په متعال او سپېڅلي رب مو سپارم ښې چارې